السلام علیکم. تاسو ګورئ د پی ټی وی بولان پښتو خبرونه او زه یم الیاس کاکړ. یو نظر سر خبرونه. د 190 میلیونه پونډ په کیس کې و عمران خان ته د 14 کلونو د بند او د 10 لکه کالدارو د جرمانې او بشرا بیبي ته د 7 کلونو قید او 15 لکه جرمانه سزا واورول شوه. د حکومت د معاشي ګامونو په برکت کرنټ اکاونټ پرله پسې په 15 میاشتو کې سرپلس و. د روان مالي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې کرنټ اکاونټ بیلنس یو کال 2 اربه ډالره سرپلس و. په ځایي توګه جوړ کړل شوي لومړی الکترو اپټیکل سیاره نن وخلا ته واستول شوه. پاکستان په بشپړه توګه خپل جوړ کړل شوي لومړی الکترو اپټیکل سیاره نن وخلا ته واستوله. په غزه کې د جنګ بندۍ د لوزنامې سربیره اسرائیلي ظلم او صهیوني حملو کې د 21 کوچنیانو په ملتیا 80 کسان شهیدان او ګڼ شمېر ټپیان شوي دي. او اوس بشپړه خبرونه. د 190 میلیونه پونډ د کیس پریکړه واورول شوه. و عمران خان ته د 14 کلونو د بند سزا او د 10 لکه کالدارو د جرمانې او بشرا بیبي ته د 7 کلونو قید او 15 لکه جرمانې سزا واورول شوه. د استغاثه کیس په دستاویزي ثبوتونو پیښولو سره استغاثه دواړو ملزمانو عمران احمد خان او د بشرا بیبي بشرا عمران په ضد د باور وړ مربوط ناقابل تردید او بروسې وړ شواهدو لارې په کامیابۍ سره کیس ثابته کړی. تورن عمران احمد خان په کوم چې د کرپشن او د درغلۍ په دغه کیس کې لوی مجرم دی و هغه ته د قامي اعتصاب ارډیننس کال 1999 د دفعه 10 اعلاني د 14 کلونو قید با مشقت او د 10 لکه کالدارو جرمانه واورول شوه. د پی ټی آی د بانی د بشرا بیبي په ضد پریکړه د اعتصاب عدالت جج ناصر جاوید رانا د دسمبر په 13 نیټه خوندي کړې وه. ریفرنس په دسمبر کال 2023 کې دایر شوی و. بلې خوا ته د فرد جرم او په 28 فروری لګول شوی و. نن د کیس ټرایل یو کال پوره شو. د دغه کیس په مهمو ګواهانو کې اعظم پرویز خټک زبید جلال شامل وو. د دغه یو کال په موده کې د پی ټی آی باندې چیرمن 12 وکیلان بدل کړل. خو بیا هم نن د کیس پریکړه په ورولو سره جج ناصر جاوید رانا د پی ټی آی باندې عمران او بشرا بیبي ته سزا واورولې. د حکومت د معاشي ګامونو په برکت کرنټ اکاونټ پرله پسې په 15 میاشتو کې سرپلس و. سټیټ بانک له کوله د روان مالي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې کرنټ اکاونټ بیلنس یو کال 2 اربه ډالره سرپلس و. د مرکزي بانک وینا ده چې د دې په مقابله کې د تیر مالي کال په شپږو میاشتو کې د کرنټ اکاونټ بیلنس یو کال 4 اربه ډالره په خساره کې و. اکاونټ خساره پرله پسې درېیمه میاشت سرپلس کېدو او ارکالي کولو سره وویل چې د کال 2024 په اکتوبر نومبر او دسمبر کې کرنټ اکاونټ خساره پرله پسې سرپلس کېدو څخه معاشي پالیسیانې په سمه لور کېدو سند دی. هغه وویل چې د روان مالي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې یو کال 2 اربه ډالره سرپلس و. په روان مالي کال کې سرپلس نور زیاتولو لپاره چمتو یو. وزیر اعظم زیاته کړه چې مثبته معاشي اشاریه د حکومت او د هغه په معاشي پالیسیانو باندې د باور څرګندونه ده. د وړاند پاکستان غوندي پروګرام څخه د هیوادو معیشت ته به نوره وده ورسیږي. په ځایي توګه جوړ کړل شوي لومړی الکترو اپټیکل سیاره نن وخلا ته واستول شوه. پاکستان په بشپړه توګه خپله جوړه کړل شوې لومړی الکترو اپټیکل سیاره نن وخلا ته واستوله. د سپارکو جوړه کړل شوې EO1 سیاره په چین کې د سټلایټ لانچ سنټر څخه خلا ته واستول شوه. په بشپړه توګه د پاکستان انجینرانو ډیزاین جوړ کړل شوی و. د EO1 سټلایټ له لارې د کرنې مالیاتي څارنې د ښاري منصوبه بندي او د قدرتي آفتونو د ترله تېرولو په ملتیا و بېلابېلو څانګو د ګټه ترلاسه کولو هیله ده. په غزه کې د جنګ بندۍ د لوزنامې سربیره اسرائیلي ظلم او په صهیوني حملو کې د 21 کوچنیانو په ملتیا 80 کسان شهیدان او ګڼ شمېر ټپیان شوي دي. د اتوار څخه د نافذ کېدونکي جنګ بندۍ معاهده په درلو باندې خبره ده. په لومړي پړاو کې د 33 اسرائیل او د 2000 فلسطینیان بندیان په خوشي کړل شي. د وزیر اعظم محمد شهباز شریف په ملتیا نړیوالو مخورو په غزه کې د اور بندۍ د معاهدې په هرکلی کړی دی او په لوزنامې باندې عمل درآمد باندې ټینګار کړی دی.
د بلوچستان وزیر اعلی میر سرفراز بگټي په اسلام آباد کې پیپلز پارټي د جنرال سکریټري نیر بخاري سره د هغه د کولداري په مړنه باندې د غمرازي څرګندونه وکړه. د ارواح شادي د لوړ درجو او کورنۍ لپاره د صبر دعا وکړه. د بلوچستان گورنر جعفر خان مندوخیل په کراچي کې میشت امریکایي کونسل جنرال سره ملاقات وکړي. د لیدو کتو پر مهال د پاکستان او امریکا د اړیکو او د سیمې د سیاسي منظرنامې په ملتیا د یو بل د خوشي پر چارو باندې خبرې وسوې. گورنر مندوخیل د امریکا په لاس انجلس کې د اور رانونکي اور په اکله د امریکایي کونسل جنرال سره د یووالي څرګندونه په کولو سره د انساني ځانونو په تاوان د غمرازي څرګندونه وکړه. گورنر مندوخیل د قدرتي وسایلو او معدنیاتو د مرکز په توګه د بلوچستان ارزښت څرګند کړه، کوم چې د امریکایي سرمایه‌کارانو لپاره د ګټې موقع ورکوي. په بلوچستان کې هم د 1.9 میلیونه پاوند په کیس کې د احتساب عدالت پریکړه ډیره ستایل شوې ده. په دې هکله د بلوچستان خلکو د پریکړې په اړه څه ویلي، رپورټ کوي له کوټ څخه وقار احمد. 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला कानून की बालादस्ती का सबूत है। बलूचिस्तान में भी आम राय यही है कि फैसले ने साबित कर दिया कि कानून से बालतर कोई नहीं, एहतिसाब सबके लिए मसावी है। आज एक बहुत बड़ा दिन है पाकिस्तान के लिए, एक तारीखी दिन है। मुअज़्ज़ज़ अदलिया है, उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। उन्होंने जो फैसला आज सुनाया है ये पाकिस्तान के करप्शन के खात्मे के लिए एक बहुत बड़ा फैसला है और इसका हम बार बार खैर मकदम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक ज़बरदस्त फैसला आया है एहतसाब अदालत की तरफ से। जो 190 मिलियन पाउंड का जो अलकादर ट्रस्ट का जो केस था, आज उसका वो मसला हल हुआ है। खुद को आमीन और सादिक कहने वाले बंदे को जो है ये जुर्म साबित हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान का एक बेहतरीन दिन और खुशी का दिन है कि पाकिस्तान अवाम के हक की तरफ जो फैसला एहतसाब अदालत ने जो दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह इससे हम काफ़ी बहुत खुश हैं और मुतमिन हैं। अदालत ने ये साबित कर दिया है कि अदालत बिल्कुल आज़ाद और मुख्तार इदारा है और बरहक फैसले की भरपूर तायद हिमायत करते हैं। अलकादे ट्रस्ट रेफरेंस में नाकाबिले तरदीद शवाहिद और दस्तावेजात के साथ प्रोसिक्यूशन ने अपना केस ठोस और जामे अंदाज से साबित किया। प्रोसिक्यूशन ने जो गवाह पेश किए, डिफेंस काउंसिल उन्हें गलत साबित न कर सकी। इस फैसले से आवाम बिल्कुल खुश है और मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ सारे जज साहबान को और कानून का इंशाल्लाह बोलबाला होगा इस फैसले से। ये इतना बड़ा मेगा स्कैंडल है कि पाकिस्तान के 75 साल में इतना मेगा स्कैंडल नहीं आया है, ना हमने देखा है ना सुना है अपनी पूरी जिंदगी में। जो जज ने फैसला किया इसको सजा दिया, हम बहुत इस बात पे खुश हैं। अदालत ने जो फैसला किया इमरान खान में वो हमारे लिए दुरुस्त है, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। 190 मिलियन पाउंड अलकादे ट्रस्ट रेफरेंस में एहतसाब अदालत के फैसले से रियासत मदीना और ईमानदारी के दावों का पर्दा भी फाश हो गया। वकार अहमद, PTV न्यूज़, कोयटा। د بلوچستان په مستقل ضلع او مرغه کېبزۍ کې امن جرګې ترسره شوې. په جرګو کې FC بلوچستان نارت IG میجر جنرال احمد عابد مزر د سیمې مشران او نورو سیول چارواکو ګډون درلودي. په جرګه کې پر ساتندوی چاپیریال امن و امان او د سیمو لپاره د پرمختګ پر منصوبو باندې خبرې وسوې. قبایلي مخورو د خوارج پر ضد د پاک فوج او FC بلوچستان کاروایی وستایلې. د FC نارت بلوچستان IG ویل چې موږ د امن و امان په ساتلو کې د ځایي خلکو ملاتړ ته بدرنه سترګه ګورو. FC به خلکو ته د ساتنې او په سیمه کې د ښېګړې چارې روانې ساتي. ګډون کوونکو د هیواد د دشمنانو په ضد د ملګرتیا باور ورکړي او د پرمختګ پر بېلابېلو منصوبو خبرې وسوې. د سیول نظامیې د چارواکو لخوا د منصوبو د بشپړه کولو باور ورکول سو. د بلوچستان حکومت پر هدایت باندې د اوستا محمد ضلع د ډیپټي کمشنر لخوا د هیډ اریګیشن باغ ریسټ هاوس کې پرانستنې کچارې ترسره شوه چې په هغه کې د بېلابېلو محکمو سرمشرانو ګډون درلودي. په پرانستنې کچارې کې د ولس لخوا لوی شمېر شکایتونه وړاندې کړل شو چې په هغوی کې د ډرین سیسټم فعالیت، د بندو سکولونو او مواصلاتي نظم د فعالیت په ملتیا پر نورو چارو باندې خبرې وسوې. په دې لړ کې د اوستا محمد ډیپټي کمشنر محمد ارشد جمالي د خلکو د پوښتنو د جوابونو پر مهال وویل چې د دې ټولو ستونزو د هوارولو دپاره بلوچستان حکومت هڅې کوي او په ځانګړي ډول د تعلیم او روغتیا په څانګه کې د ښېګړې هڅې ترسره کیږي. هغه وویل چې ولس دې جایز شکایتونه تر موږ پورې راورسوي، که خدای کول موږ به د هوارولو لپاره پوره هڅې ترسره کړو. هغه وویل چې د حکومت په تګلاره کې شامل دي چې بند سکولونه پرانستل شي، چې
چې د هغوی دپاره لوستونکو ځوانانو لګېدل ترسره کیږي. هغه ټولو محکمو ته هدایت ورکړل چې د خپل کردار په ښېګړه دي د ولس ستونزې هوارې کړل سي. د بلوچستان لیویز ډایرکټر جنرال عبدالغفار مکسي تېره ورځ وکیل ته نږدې و شاپ کې د لیویز یلکارانو لخوا پر ډریور باندې د بیان سوي تشدد د پیښې سمدستي نوټس اخیستلو سره د کیچ د ډیپټي کمشنر څخه د پیښې د پلټنې رپورټ راغوښتی دی. تر دې وړاندې د کیچ ډیپټي کمشنر په ډریور باندې بیان سوي تشدد کې لاس لرونکي د سرباز لیویز چک پوسټ 2 لیویز ملازمین د فدار او ارشاد او صفائی محمد یونس معطل کړل. بلې خواته اسسټنټ کمشنر د پیښې د پلټنې لپاره انکوایري افیسر ټاکلی دی او په یوه اونۍ کې به د ریپورټ د وړاندې ولو هدایت کړی دی. د بلوچستان لیویز ډایرکټر جنرال عبدالغفار مکسي وویل چې لیویز یو میړنی فورس دی کوم چې خپل د سیمو د خلکو دفاع کوي. په دنده کې غفلت کوونکو نه زغمل کیږي. په درغلي کې لاس لرونکي یلکارانو په فورس کې هېڅ ځای نسته. په ډیره مراد جمالي کې په ډسټرکټ کنټ اسوسییشن ډسټرکټ منسپل کمیټي او د ډسټرکټ ایجوکیشن سپورټس کمیټي لخوا د سکولونو د لوستونکو لپاره د منسپل کمیټي فیوچر سټار انټر سکول کرکټ او د فوټبال سیالو کال 2025 کې په زړه پورې د سورې پیل وسو. پرانستي لوبه د انټر سکول هلودا پبلک سکول او د ګورنمنت سپیشل های سکول ترمنځ ولوبول سوه. په دغه لوبه کې های سکول سید محمود شاه و سنا های سکول ته ماته ورکړه. بلې خواته په دینار خان فوټبال سټیډیم کې د سکولانو تر مابین د فوټبال سیالي ترسره سوه. په دې موقع وینا کوونکو وویل چې ځوانان د تعلیم د سربیره د لوبو په سرګرمیانو کې هم برخه واخلي. د بلوچستان په لورلایي ضلع کې د هیپسي بلوچستان نار تر څارنه لاندې میجر آصف شهید باکسینګ چمپیونشپ ترسره سو. په دې چمپیونشپ کې 6 لوبډلو برخه واخیسته چې په هغوی کې د بیلابیل ډول 48 لوبغاړي شامل وو. د لوبو په دې لړ کې د ځایي مخورو او لوبغاړو په ملتیا د ځوانانو لوی شمیر ګډون وکړي. د ټورنمنټ ګټونکو لوبډلو له لورلایي 1 لوبډلو زرجان عبدالرحیم او نور محمد 6 لوبغاړي وګڼل شول. د ټورنمنټ په وروستي غونډه کې وګټونکي ته او نورو لوبغاړو ته انعامونه ورکول سو. لوبغاړو او قبایلي مخورو د لوبو سره کول په زړه پورې چاره وبلله. د بلوچستان په ضلع ژوب کې د هیپسي بلوچستان نار تر انتظام لاندې د 114 فوټبال ټورنمنټ ترسره سو. دغه ټورنمنټ د فوټبال اسوسییشن بلوچستان په ګډون ترسره کړل سو چې په دې لړ کې د ژوب شیرانی او کلا سیف الله 126 لوبغاړو برخه واخیسته. د ټورنمنټ وروستۍ لوبه د 11 سټار او بلو ټایګرز تر مابین ولوبول سوه چې تر ښه مقابله وروسته بلو ټایګرز وګټله. د اف سی بلوچستان نارت آی جی میجر جنرال عابد مظهر د وروستۍ لوبې وګټونکي لوبډلې لوبغاړو ته انعامونه ور وویشل. څرګنده دې وي چې د لوبډلې د ځایي مخورو لوبغاړو په ملتیا لوی شمېر ځوانانو وکتله او هغوی وویل چې په زړه پورې ټورنمنټ ترسره سو چې په دې لړ کې موږ اف سی مننه کوو. او اوس په پای کې تاسو وګورئ د بلوچستان د بېلابېلو ضلعو د موسم حال او مشترک اجازت د لوی الله په امان.